د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې او صحابي ماغز اسلمی رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناشته دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې تکې ناشته سر ټیټ نیولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ماغز اول سم سره دا اذا الله پاک پیغمبر زمانه بدکاری وشو زمانه زنا وشو زمانه زنا وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې بل طرف ته مخ واړه دې پس بل طرف ته تاو شو اذا الله پاک پیغمبر زمانه زنا شوی د بدکاری را نشوي نبی رسول الله بیا سو نه بیا چې بل طرف ته مخ واړه اذا الله پاک پیغمبر زه درته هم چې مان بدکاری شوی د زنا را نشوي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغز زنا بدینی کړی اسه بده چرته نور څه چر کړه خپل ول ملول بده کړی لاس په ورل زنا بدینی کړی د تم زنا ولې کیږي کنه دا اسباب د زنا دي په دې زنانه ته لاس ورل دام زنا د لاس کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغز زنا بدرنه ګورې نه شي از چرته څه چل بده کړي لاس ماس په ورل بده خپل ول کړی زنا بدرنه نه شي دا الله پاک پیغمبر داسې کار میکړل لکه څنګه چې سره د خپل حلال بیبي سره کوي داسې را نشوي داسې کار را نشوي الله سلور پیری په ځان گواہی وکړه او د زنا په باب کې سره په ځان باندې سلور پیری گواہی کوي چې کله په سلور پیری په ځان گواہی وکړه زنا په ثابت شو سلور پیری په ځان باندې گواہی وکړه نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل یاله کې ماعز وعده دي شته کو بیر وعده وینه الله پاک پیغمبر وعده کړی خپل خزم سات لرما حلال خزم هم د دغه موجود رانه دا ګناه شوی الله نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایل اذا خپل رور بوزه دې سنگسار کوي دې بوزه دې سنگسار کوي ځکه په ځان باندې گواہی وکړه څه شک شوبه پکې پاتې نشوله او بل وعده والا دی او وعده والا سره چې بدکاریو کې د سنگساریږي د تر سنگسارول د په ګټو وشتل کېږي دې بوزه دې سنگسار کوي صحابه کرام وبوستو اسيو سارات ويستو الله او په ګټو باندې وشتل شروع کړ د صحابي چې په ګټو باندې دی وشتنو مر خو ګران کار دی مرتبه سوک ټینګې دی او لا چې په ګټو دی ولي په ګټو دی ولي او په داسې ځای دی ګټ برابر شي او دا غي نه مړ شي زخمی به پروت او ګټو به در باندې راوريږي مر ګران کار دی بیا په تیګو باندې په وشتلو باندې نو صحابه کرامو چې په دې باندې د یو طرف او د بل طرف د کانو گزارونه شروع کړو د ټینګ نشو په تیخت شو پمند شو نو چې داسې تختیدو عمر رضی الله تعالی په لار کې ولاړو د په خوا تیریدو هغه چې زمکه تلاش کو د اوخ د جامې د اډو کې پروتو او چې دا اوچت کو د سر له ولا راواچ او چې سر له راواچ دی وینو ته دار کړه په ځای پریوت هغه ویني په عمر رضی الله تعالی هم ولګي دي چې په عمر رضی الله عنه کې د عمر رضی الله عنه تخیری وکړي الله دې داسې کو تا چرته زنا نه وکړ نو موږ ویل په وینو ککړولو په دې پلیت وینو دې موږ ککړ کړو خیری وکړي بدر دې وته وایي صحابه کرام رااله د الله پاک پیغمبره ماغز مونږ ملک او سنگسار مو کو په ګټو مونږ وشتو یو صحابي په ویل د الله پاک پیغمبر چې مونږ گزارونه شروع کړو ټینګ نشو په تخت شو وې د عمر په خوا باندې ته د دورله د اوخ د جامع اډو کې راواچو پاغي باندې مړکو اې دې ته بدر دې مو خیره ورته وکړي نبی رسول الله عمر رضی الله تعالی عنہ غوسه شو دارنګ سور شو عمر تما است بدر دی وی او د الله پاک پیغمبر زنا کړي ونه بدکاری کړي ونه څه سره خو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زما دی په هغه ذات باندې قسمی د کم ذات په قبضه کې چې زما روح ته ماغز داسې توبه استلی کو د مدینه منورې په تمام ګناګارو باندې تقسیم ش الله بټولو بخي په یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ماغز داسې توبه استلی کو د توبه زما د امت په تمام ګناګارو تقسیم ش الله زما د تمام امت ګناګار کو بخي داسې توبه استلی دا دغه متعلق خیری کې بدر دی وای هغه داسې توبه استلی الله داسې معاف کړی دی الله دې ته وی توبه ها دې ته سوې توبه نبی علیہ السلام ورته فرمایل ماغز بدکاری به درنه نشي نه د الله پاک پیغمبر زمانه شوی ما پاک کا د دنیا سزا ته ټینګم خو د آخرت سزا ته نشم ټینګېدل د الله پاک پیغمبر د جهنم اور نشم برداشت کول الله بیا ګوره کنه چې ماغز رضی الله تعالی شهید کړه شو یو زنانه رااله هغه د ماغز رضی الله تعالی حالت ولیدو په سمرا تکلیف سره شهید شو په ګډو وشته شو سنگسار شو په دې کې یو زنانه رااله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره د الله پاک پیغمبر تعالی او صحابي راغله او ماغز
وی چې زمانه بدکاری شوې ده او تاسو هغه شهید کړی دی وی هغه بدکاری چې د چا سره کړی واغه ځای ماوي اوس ګوره دي زنانه وی هغه بدکاری زمانه سره کړی واغه ځای ماغه زنانه نبی رسول الله سلام ورته او فرمایل اسلام واده دی او زم واده کړی خزای مخ دغه باوجود رانه دا ګناه شوی دغه باوجود ما دا ګناه کړی دی نبی رسول الله سلام ورته فرمایل په ګډه خو به معصوم نه وي دا الله پاک پیغمبر په ګډه می معصوم شته دی په ګډه می معصوم دی نبی رسول الله سلام ورته وی تلاړه شه ځکه د کومې زنانه چې په ګډه باندې معصوم هغه ته سزا ورکول په شریعت کې جائز نه دي د زنانه خو ګناه کړ خو د معصوم خو ګناه نه ده کړی کنه دی ولې په ګډه کې وجني نبی رسول الله سلام ورته فرمایل تلاړه شه کوړه کله دا معصوم اوسېږي بیا به خبرې کوو وس لاړه شه ته زنانه کور ته لاړه دې ته وای د الله نه یرا دې ته وای نشي توبه کال پس چې معصوم اوسېږي او رااله دوباره نبی رسول الله سلام له معصوم په خوا کې راغستې دي د الله پاک پیغمبره په ما باندې د الله قانون جاری کړه معصوم پیدا شوی دی ما سنگسار کا ما پاک کا زد الله سزا ته په آخرت کې نه امتحان ما ته په دنیا کې سزا راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله استا سره چې دا معصوم دی نو دی خو پوي خوري خو د پيو معصوم دی نو ته بیا پیسو کور کوي کور ته لاړ شه تر څو پر دا معصوم د پيو د مدینه وته نه دغه پر زما خواله مراسه زنانه لاړه 2 کاله یا 2.5 کاله پس چې معصوم ته پي ورکول او معصوم د خوراک شو حدیث مبارک کې راځي زنانه دوباره رااله په درېمه پیر باندې رااله او معصوم له د ډوډۍ ټوک په لاس کې ورکړی دی او په غېږ کې راغستی دی نبی رسول الله سلام لراله دا الله پاک پیغمبر دا معصوم ما د پيو نه صبر کړی دی او د خپل خوراک شوی دی او هغه ډوډۍ خوري ډوډۍ په لاس کې ورکړی وه او هغه ډوډۍ اوس دی خوري خو په ما باندې د الله قانون جاری کړه ما ته سزا راکړه نبی رسول الله چې معصوم ته وکتل چې یقینا هغه ډوډۍ خوري شي هغه معصوم یې واغستو او بل چاته ورکو یره د دې معصوم به کفالت کوي ته ذمہواری د بتلو یې هغه چاته حواله کو او هغه زنانه باندې د الله قانون جاری شو سنگسار کړی شو دې ته د الله نه یره دې ته وي توبه د الله په دربار کې دې ته وي توبه الله صحابه کرامو کنه الله تبارک وتعالى چې په قران کې بار بار فرمایي عزت رضای ما د صحابه کنه بعض بدبخت را پاسې په دغه صحابه کرامو پسې جبر او باسي پاوي پسې خبرې کوي دې ته ویل شي توبه د الله په دربار کې دې ته ویل شي د الله نه یرا رونو خپکیږي ما نن سبا د بدکارۍ ډېرې زیاتې شوې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي زنا د ډېر لوی ګناه ده قران دا نه دی ویل چې زنا مکوئ قران وی ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې کېږئ ما هغه ځای ته مو ورځه چې کوم ځای کې د زنا اسباب دي داسې بازارونو ته مزه چې کوم بازارونو ته لغړي خزي ګرځي داسې بازارونو ته مو ورځه دا خو د مسلمان شان نه دی چې د زنا کوي د بدکاری کوي الله دې نه کې الله دې نه کې تا د زنانه سره چرته بدکاری وکړه تا خو د دغه خاندان بیړه غرق کړه تا خو هغه رسوا کو تا هغه د سترګو لګول لويستو یو مسلمان د څومره بے عزتی وکړه نبی علیہ السلام فرمایي وی د سود ادنا درجه دا چې انسان د خپل مور سره مختور کی نعوذ بالله ادنا درجه د سود دا او نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه بدترین سود ناکار سود خراب سود درجه د بل مسلمان عزت خراب کوم زنانه ته چې تا په بد نظر وکتل تا ور سره بدکاری وکړه د خاندان د عزت جنازه دی وستله الله په ډیر زیات خپه کېږي نسب دې ټول ګډوډ کو نسبونه دې ګډوډ کړو الله دې زموږ په حال رحم یقین فالله کدا اره مسله مو په خلکو پردره چې موږ سره د خلکو امانتونه دا خبرې موږ د چا خبره مخې ته نه کوو زموږ سره امانتونه کو ما درته د دنیا حالات د پښتنو حالات مې درته بیان کړو غوګونو ته بلاس کې غوګونو ته بلاس کې ما سره تر اوسه مرګري ناس ته ما ته یو ټلیفون راغی الله دې زموږ په حال رحم وکړي یو زنانه راته وکړو وی مولانا صاحب خپل رور له عزت خراب کړي خپل رور دا نوري مسلې خو چې دا هغه خو عامه خو خدای الله په دربار کې یاره پکار ده کم حالت شروع ده د زنانه او کپړو ته وګورئ دا کوم زنانه چې لغړي کپڑے اغوندي تنګي کپڑے اغوندي نری کپڑے اغوندي
د جورابو په شانتي تنگ پرتګونه کوي لن تنگ کمیسونه جوړي بار تروزی ځان د دې زنانه مقصد څه کې دي شي بس لنډه خبره ده د دې څه مقصد دی لنډې تنګ جامې تنگ پرتګونه نری کپڑے د دې زنانه څه مقصد دی خو خاون ته ځان خسته کوي خاون نه خدای یو ځم پټ نه دی خدای چې بار تروزی دا کپڑے چې د دې څه مقصد دی ځان خوراکي د ټول مسلمانانو بچی ته دفاع کړو تبا دي کړو ستاسو لنډ تنگ لباس ته چاغه ګوري داغه په ذهن کې کم کم تصورات راځي کم سوچونه راځي دا څومره مخلوق گمراه کو چې دا څومره گمراهان شو ستاسو لاسه دا ټول بال پتا باندې دي ټول بال پتا باندې دي الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ زنانه او درنې جامې نصیب کړي درنې جامې